میلیاردمه برخه د څه ده دا برخه د میلیمتر ده. بیا چې د هغې داخلي اجزا دومره واړه دي چې هغه په پیمتو باندې اندازه کیږي چې هغه 1 تریلیون برخه د دې شي ده. اوس راځو د دویم جز ته. موږ او تاسو بدن جوړ شوی د حجراتو نه، سل چې ورته ویل کېږي. دا سل ام ساختماني واحد دی، موږ بدن جوړ شوی لکه موږ او تاسو خښته وایي، دا دیوال د خښتو نه جوړ شوی دی. نو دا حجره داسې ده لکه خښته. وظیفوي واحد هم چې دی دا حجره ده، یعنې دا چې وظیفه دی موږ او تاسو په بدن کې څومره وظایف دي دا ټول اجرا کوي څوک؟ دا اجرا کوي د حجره. په دا حجره چې کوم یو ده حجرې غټې هم شته وړې هم شته، دومره حجرې شته چې هغه په نانو باندې هغه کېږي، لکه ما درته ویلې چې وایرس دی په نانومتر باندې میلیاردمه برخه ده. او داسې حجرې هم شته چې درته ویلې هغه دي د څه ورته وایي بکتریا، هغه اندازه کوي په میکرون باندې. او داسې حجرات هم شته چې غټ کې په لاس کې نیول کېږي، لکه اګۍ یو حجره ده. نو غټه هم شته واړه هم شته. واړه یې هغه چې کوم یو دی هغه د وایرسونو اندازه دي چې هغې ته ویل کېږي پریوکاریوت، یعنې غیر حجره نه ده بلکې حجره موږ او تاسو ورته یو حجرې نه واړه دي. نو اوس دغه شیان چې کوم جوړ شوي دا وایرس چې موږ او تاسو ډېر ورخطا کېږي، ایډز مرض د وایرس نه پیدا کېږي، کلچرک د وایرس نه پیدا کېږي، زردي د وایرس نه پیدا. دغه وایرس جوړ شوی د تشه نه د ټولو ډاکټرانو علماو فیزیولوژي او پاتولوژي هغه دا دی چې وایرس جوړ شوی د دوه شیانو، یا به آر ان ای یا به ډي ان ای. آر ان ای موږ او تاسو خلک دونه نه پېژني تر څو چې دا پوهنتون هغې نه ویلي، خو ډي ان ای مشهور دی. په خارج کې چې کله په چا باندې شک راشي دا سړی د دې زوی دی، خپلوان دی نه دی، خپلوان پلار دی نه دی، د هغه څه معاینه کوي ډي ان ای. که مړی ورک شي داسې اندازه راشي چې مړی نه پېژندل کېږي دا څوک دی، نو دستي ته اندازه وخلي ډي ان ای معاینه کوي. چې کله ډي ان ای معاینه کوي دا د پلانکي ورور دی، پلانکي زوی دی، دستي معلومېږي د پلار او د مور هغه دی، ځکه دا ډي ان ای د خپل پلار او د مور دی. اوس دا خپله ډي ان ای څومره دی او دا ډي ان ای چې کوم جوړ شوی دا څه شی دی. دې سره خوا کې موږ یو بل شی لرو د انسان دی. موږ او تاسو ماشومان ګوري چې کله ماشوم پیدا شي نو ماشوم څه صفات د مور او پلار سره مشابه، څه صفات د نیکه سره مشابه، څه صفات که خیر د خاله او عمه د دې سره مشابه. وجه دا ده چې د پورته نه چې کوم صفات دي دا د بیولوژي په لحاظ باندې را نقلیږي لاندې نسل ته. نو د نیکه صفات په لمسي کې د نیکه سترګې جشني د لمسي سترګې ورسره شني، د مور او پلار سره مشابه نه بلکې نیکه سره. دغه چې د خاله او د عمه د خپل خاندان څه اثرات د ماشومان او د موږ او تاسو په دې قوارو کې شته. دې ته هغه شی چې دا صفات نقلی نور هغه ته نسل ته دې ته ویل کېږي جن، جی ان ان د په انګلیسي چې لیکل کېږي ژن ورته ویل کېږي. دغه شی چې کوم یو دی دا خپله دا صفات نقلی. په حجره کې د علماو نظر دا دی چې د 100,00,000 په اندازه کې د انسان په وجود کې 128,000 پر حساب کړي 128,000 جینونه موجود دي، او د هر صفت د انتقال لپاره 2 جینونه پکار دي. دې ته ویل کېږي الیل جینونه، هغه جینونه چې مشابه صفت، لکه د ویښتانو رنګ، د چا د ویښتانو رنګ سوري، د چا د ویښتانو زیړي، د چا د ویښتانو توري، د چا د ویښتانو رنګ لږ توروالی نه هغه خاکستري غوندې. نو دغه صفت دا یو صفت د سترګو رنګ دی، شین صفت دی یا تور صفت دی، دا نقلي جینونه. نو یو حجره کې د جینونو تعداد 1,00,000 تر 1,28,000 پورې جینونه موجود دي. موږ او تاسو ویلې چې الله پاک جل جلاله هغه ذات دی چې د هغه علم، د هغه عظمت، د هغه قدرت او د هغه لطافت دومره زیات دی، دومره باریکبینه ذات دی چې هغه شیان چې ساینس اله دې ته رسېدلی دی چې د هغې اندازه واخلي چې دا په میلیمتر اندازه کېږي، دا په میکرون، دا په نانومتر، دا په انګسترون او دا بالاخره په پیکو په امتو باندې کېږي. الله پاک د دې شیانو خالق او مالک دی او جوړونکی دی، دا ټول شیان یې سربراح کړي جوړ کړي دي. نو دغه صفات که موږ او تاسو کله وپېژنو چې الله پاک دومره علم لري، الله پاک عظمت دومره دی، د الله پاک قدرت دومره دی او د الله پاک باریک بینی دومره ده، نو موږ او تاسو په ایمانیاتو کې دې ته رسیږو چې الله پاک داسې یو ذات دی چې دومره باریک بینه ده چې هغه شی چې 1 میلیارد برخه د 1 میلیمتر ده هغه جوړوي، هغه اندازه کوي، هغې ته معلومات لري. نو دا زموږ او تاسو د زړه په رازونو به څنګه نه پوهېږي؟ نو ځکه د الله پاک شناخت او معرفت چې موږ او تاسو ویلې چې د ایمان نه اصلي شی دی هغه د الله پاک معرفت او شناخت دی. که کله موږ او تاسو د الله پاک صفات وپېژندل نو بیا به د دې تکلیف موږ ته نه وي چې الله پاک څوک دی. الله پاک موږ او تاسو ولې ورته خبره ونه منو، ولې د هغه قدرت او طاقت ته تسلیم نشو؟ نو ځکه موږ او تاسو وایو چې الله پاک چې کوم صفات لري په دې صفاتو کې د ساینس او د دیني علومو د نظره باید سړی غور وکړي، فکر وکړي او په دې باندې ښه برداشت وکړي چې کله په مانځه ودرېږي دغه صفات مخې ته ودرېږي، چې کله بل فرض روژه نیسي دا صفات مخې ته ودرېږي، چې کله تا سره د خیر کار کوي دا ودرېږي، چې کله دا وایي چې الله پاک دا شراب حرام کړي دي، د خنزیر غوښه حرامه کړې ده، د رشوت
حرام کړی دی، دا سود حرام کړی دی، خو وجه دا ده چې الله پاک دومره علم خاوند دی، دومره باریک بینۍ خاوند دی، هغه به دا ټول شیان سنجولي به د خپل قانون کې او به د خپل شریعت کې. نو موږ او تاسو ته ویلې چې دا کوئ دا نه کوئ. نو ځکه کله چې د انسان ایمان قوي شي، ایمان پوخ شي په دې شیانو باندې، د هغه سره وروسته په اعمالو کې څه مسله نه وي. ځکه چې ته اوس په دې پوه شې چې الله پاک د دونه علم او د دونه باریک بینۍ خاوند دی، نو تا ته چې څه حکم کوي بیا به بدون د تون او چرانه ته ورته تسلیمېږې. نو ځکه په ایمانیاتو کې دا مسله ډېره ضرور ده چې موږ او تاسو د الله پاک اسماء او صفات چې کوم یو دي الله پاک خپل ځان معرفي کړی دی، هغه موږ په ښه ترتیب باندې په ساینسي لحاظ په دیني لحاظ باندې وپېژنو. او د هغې نه وروسته موږ او تاسو ته چې هره خبره راځي صرف همدغه شی د فورمول کې واچوه، چې کله د فورمول کې واچول خپله مسله حل کېږي. نو الله پاک د موږ او تاسو ټولو مسلمانانو ته دا توفیق راکړي چې د الله پاک معرفت او د الله پاک شناخت دا حاصل کو، ترڅو موږ ته د زندګۍ په ټولو کارونو کې بیا اسانتیا او سهولت موجود او په ډیره اسانتیا باندې د الله پاک ټول شیان باندې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.